بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه ډاکټر شهریار خان تاسو ته مخاطب یم او نن سره د کیفیت باره کې خبره کوم چې اکثر عموما د خلکو دا کیفیت وي چې هغه کې د راپاسېدو یا څه د کار کولو دم طاقت نه وي. بس هغه وایي چې د بیډ کې یو ګوټ ته سایډ ته پروت وي او چا راته څه د کار نه ویلې. په سر یې هم ورسره نری درد وي او وجود کې دم نه وي، بیخي څه انرژي پکې نه وي. نن سبا خو اکثر موږ په روژه باندې دا وکړي چې یاره ګینې په روژه کې داسې د وروسته به زه ټیک شم یا ګرمیانو کې خو دا چې کوم موسم را روان دی نو دې کې به دا مسله نور هم ډیریږي. مخکې مې هم خبر کړې وه چې دا خو عموما د څه اوږدې بیمارۍ یا څه د کمزورتیا یا خاص طور پر د وایټامین ډي په ډیفیشنسي کې هم داسې کیږي. خو نن سبا د ټولو نه غټه وجه ډیهایډریشن دی. ډیهایډریشن مطلب چې په وجود کې د اوبو کمی راتلل. اوس د اوبو د کمی راتلو نښې څه دي؟ دا به ټیک کوو څنګه، دا اوبو دا کمی به په وخت معلومو څنګه، او د دې په کور کې څنګه علاج وکړو. دا ټولې خبرې د سره په دې ویډیو کې شریکوم. نو د ټول نه اول د اوبو د کمی دا نښه ده چې تشې میتیازې کمی شي. انسان چې کوم واشروم ته زمونږ تلل راتلل وي هغه کم شي. دویم چې د هغې رنګ نارملی چې د اوبو مقدار پوره وي په وجود کې نو د تش میتیازو سره رنګ نه وي. څنګه چې د اوبو رنګ نه وي لکه سپینی یا کرسټل یا ټرانسپیرنټ چې څه هم ورته تاسو وایي نو دغسې وي. کله چې وجود کې د اوبو کمی راشي نو د میتیازې ټینګي یا د دې دا رنګ تک زیړ شي نو د یورین کلر چې کوم دی هغه یلو شي. تاسو ته به د تصویر کې هم زه وښیم. یو دا نښه ده. دویم سترګې د انسان پرېوځي. دریم دا چې سرمن کې کوم لچک دی دا کم شي او دې نه علاوه تاسو دا په نوک باندې هم ډاکټران کتلی شي. ژبه وچوي. ژبه چې ته اکثر ډاکټران تپوس کوي چې ژبه راوباسه، دا موږ دې دپاره ګورو چې اوبو کمی خو نه دی چېرته راغلی نو دا ژبه بالکل وچوي او تنده هم نری وي. خو اکثر دا تنده خلکو ته نه محسوسیږي. هغه وایي چې ما کې دم نشته، انرژي راکې نشته، څه طاقت راکې نشته. نو دا به څنګه پوره کوو؟ بیا په دې کې دا نری درد د سر ولی وي. عموما پس ګرمیانو کې د غرمې نه پس د خلکو په سر باندې درد وي او هغه وایي چې یاره ما ته نیم سری درد دی او میګرین دی او هیډیک دی او ټینشن دی او بس کله یو ځای ته ځي کله بل ځای ته زما سر درد نه ټیک کېږي. نو په سر باندې درد ځکه راځي. د دې مثال کتاب داسې ورکړی دی لکه د انګور او د اوسکي. لکه انګور یا اوسکي ته خلک اکثر کشمش هم وایي. نو انګور چې کله د اوبو نه ډک وي او فرش وي نو هغه پړسېدلی وي. کله چې هغې نه اوبه وځي او هغه اوچ شي نو هغې نه اوسکه جوړه شي یا کشمش دې جوړ شي. اوس د مغزو مثال هم داسې دی. کله چې زموږ په وجود کې د اوبو مقدار پوره وي نو زموږ دا مازغه ټیک پړسېدلی وي او دا چې کوم کوپړی کې چې کوم دننه پراته وي نو د دې مازغو او د کوپړی په منځ کې اغازې کم وي نو ټیک څه مسله نه وي. کله چې د اوبو کمی راشي نو دا مازغه لږ شان اوچ شي. څنګه چې د انګور او د اوسکي مثال دی دغه شان مازغه لږ شان واړه شي، لږ اوچ شي او دا د دې کوپړی نه لږ لاندې راشي. نو د دې کوپړی او د دې مزغو په منځ کې چې دا کم رګونه دي هغه راښکلی شي او په هغې باندې ټینشن یا پریشر راشي. نو هغه انتهایی د درد په شکل کې انسان ته محسوسیږي او هغه درد داسې نری درد وي چې انسان ډېر زیات هم نه تنګوي خو مسلسل یو کانسټنټ درد وي چې انسان بل څه کار ته هم نه پرېږدي. لکه بس پریشان وي دغه شان سر لاس کې د کوم دی هر وخت د مږي دا ځای نه او کله سر تړلی وي او کو سر یې تړلی هم نه وي یا درد تنګ کړی هم نه وي چاته ویلی هم نه شي. خو د تکلیف هغه ته په داسې طریقه یو په مسلسل یو په کمزوري طریقه محسوسیږي چې هغه یې ښه کافي پریشانه کړی وي. نو د اوبو مقدار به څنګه پوره کوو؟ یاد ساتئ چې زموږ ګردې په 24 غنټو کې تقریبا 1.5 لیټر تشې میتیازې جوړوي. دا خبره ته دې پورې کوم چې تقریبا 1.5 لیټر اوبه په 24 غنټو کې اخیستل هم دي. ځکه چې هغه کم بیلنس دی هغه پوره کول دي چې څومره اوبه د وجود نه وځي چې دومره ورته واپس هم راځي. اوس که دا اوبه ته په یو ځل واخلي لکه اکثر خلک داسې کوي چې پښمني کې راپاسي په یو ځل ډېرې اوبه وڅکي نو معدې ته دونه موقع میلاو نه شي چې هغه څومره اوبه پکار وي چې هغه ته جذب کړي. همدغه چل وي چې ګنټه پس هماغه ټولې اوبه چې کمې څکلي وي هغه واشروم کې پرېږدي او واپس راوځي بیا ټوله ورځ تږی ګرځي دا تکلیف ورته بیا شروع وي. نو دا اوبه په څه طریقه باندې څکو؟ طریقه دا ده چې یو بوتل 1.5 لیټر یا 1 لیټر دا به راواخلئ لاس کې به م نیولي او د هغې نه به په مزه ورکوټې ګوټ کوئ. دا به تاسو چې څو پورې ایښوئ هغې پورې کوئ. بیا کو پښمني ته راپاسي نو کوشش به وکړئ چې څنګه ته موقع میلاویږي نو بس د اوبو یو سمال سپ به اخلئ یعنې یو ورکوټې ګوټ به کوئ. ضروري نه چې تاسو خامخا یو جام یا یو ګیلاس په سر باندې راواړوئ. بیا په پښمني کې به د پیپسي د روح افزې د جامې شیرین یا داسې نور کم شربتونه چې پکې چینی شامل وي د هغې سره لږ احتیاط کوئ. د هغې وجه دا ده چې دا چینی یا مالګه یا جامې شیرین دا شیزونه سولیوټ دی یعنې دا اوبه ځان ته دا راکاږي. عموما که تاسو کتلی وي په ګرمیانو کې چې خلک ډېر تږي وي او د
غنو شربت اوس کی نو ګنټه پس د هغه غتنده یو په دوه شي. دا ولې چې دا غنو په شربت کې هغه چینی دونه ډېر وي، هغه قدرتي شربت کم وي او چینی په کې دونه ډېر وي چې هغه چینی بیا ځان ته نورې اوبه راښکل غواړي، نو ته نور هم تږی شي. نو په روژه ماتي کې خاص طور پر یا په ګرمیانو کې د شربت په صورت کې کو تاسو نور کله هم اوبس کوي، نو کوشش وکړئ چې هغه ډېر خوږ یا ډېر ټینګ نه وي، چې هغه داسې وي چې د اوبو مقدار پکې ډېر وي او چې کوم هغه سلوټ دی یعنی چینی مالګه یا بل څه دي چې هغه پکې کم وي، چې داسې نه چې ګنټه پس بیا هغه کومه مالګه یا هغه چینی چې تاسو دونه ډېر اخیستي چې هغې ته بیا د اوبو د راښکلو دونه ډېر ضرورت وي چې تاسو نور هم تږي شئ. نو د دې شیزونو سره به احتیاط وکړئ او د اوبو مقدار په خپل وجود کې په خپله یې کمی معلوموئ او په خپله به یې پوره کوئ او دا به په یو ځل باندې نه کوئ. دا صورت د خېټې د خرابېدو په دغه کې هم کېدلی شي چې کله انسان هیزه ووخي او خېټه ډېره نرم وي یا الټۍ کوي بار بار یا په یو ځل باندې ډېرې الټۍ وکړي، نو په هغه کې اچانک هم د اوبو کمی راتلی شي. نو کوشش کوئ چې د خپل ځان او د خپلو مشرانو د آس پاس خلکو خیال وساتئ او زما دا میسج د نور خلکو سره هم شریک کړئ. ډېره مننه.